السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشبختانه داسې ځي ته راغلی ما چې دا زړه مې ورسره بیخي ارام شوی. د شفتالانو په داسې یو باغ کې ولاړ یم چې د ډېر وزن د لاسه د ونو لختې ماتې شوي دي او ماشاءالله دې ورسره الحمدلله الحمدلله موږ ته الله تعالی داسې جنتي وطن ناکړی دی چې مړه دا هر څه وکړئ که نه ښه پرېمانه کېږي. اوس د دې د شفتالو دا لخته تاسو ګورئ دا به داسې جیګه ولاړ وي خو د باندې دومره وزن وارد شوی دی چې دی راکاږه کړې ده او دا ټوله ونه تقریبا چې ځمکې ته ورنږدې شوې ده او ډېرې لښتې پکې ماتې شوي دي. د دې ته اړتیا شته ده چې دې لاندې نورې لښتې ورلاندې کړي او جوړې کړي. د دې ځمکې د خاوند سره مې خبر وکړه اگر که دا ډېر مالي ستونزې لري وي په قرض مې د بل چا نه پیسې راواغستې خو دا باغ مې وکړ. خوشبختانه دلته یې 300 پورې بوټي کرلي دي او مخکې دې نه چې دا ثمر ته ورسېږي په 3 لک افغانۍ ورنه دا باغ غوښتی دی. 3 لک افغانۍ چې دی ډېر شی دی بس د کال خرچه ده د یو کور. په افغانستان کې خو ډېری خلک جوار وکري او غنم وکري جوار وکري او غنم وکري خو سره د دې چې دی پکې شفتالان کرلي په یو کال کې ورته 3 لک افغانو شفتالان کوي. د دې سره سره غنم هم کوي. دا اوس برحاله پکې شوتلې هم کرلي دي او ډېر خواږه او بهترینه شفتالان یې کړي دي. نو چې کله سړی داسې ځي ته لاړ شي تاسو په الله باندې یقین وشي چې زه خپله لکه دومره خوشحاله شم چې کله باندې الفاظ تریتم شي. موږ هغه خلک یو چې همیشه زموږ ځوانان او زموږ مشران او ډېری خلک چې دي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ دپاره ځي. ډېری خویندو نه موږ په ښارونو کې اورو وایي موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو خو موږ د جنتي خاورې د پاسه جنتي وطن کې موږ په نهاره شپې کوو. که چېرته زموږ هغه تجاران او هغه مالداره خلک چې په نورو هیوادونو کې په پردیو بانکونو کې خپلې پیسې ذخیره کوي او هغو راشي دلته په دې خپل وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي. دا وطن خو موږ او تاسو بهتره معلومه چې څومره دښتې لري څومره غرونه لري څومره سیندونه لري هر څه پراخي ده خو فقط او فقط چې دغسې یو بااحساس کس پیدا شي چې هغه وایي چې یاره زه په دوبۍ کې په ترکیه کې په اروپایي ملکونو کې په پردي بانک کې زه دا پیسې په دې خاطر ږدم چې دا ماته وساتل شي. نو راشئ په دې وطن کې دلته ورباندې باغونه جوړ کړو د انارو باغونه جوړ کړو د شفتالانو باغونه جوړ کړو د مالټو باغونه جوړ کړو. نو تاسو په الله تعالی باندې یقین وکړئ چې هم به مو خپل ځان دپاره پیسې د ګټلو یوه لاره جوړه کړي هم به یو 10-15 ځوانان به په کار کوي او دا به ستاسو دپاره چې صدقه به ځکه چې یو څوک په کار کول په روزګار کول او هغې ته د حلال رزق ګټلو زمینه مساعدو دا څه وړه خبره نه ده. او دې تر څنګ تاسو ښه ګورئ چې زموږ ځوانان د مدیترانې سمندر مایان زموږ د ځوانانو په غوښو باندې مړ شو په څه وجه باندې چې هغوی د بېکارۍ د وجې نه نورو هیوادونو ته ځي هلته کار کوي. نو دا ماشاءالله دا وګوره دا زموږ د وطن نتیجه ده. په تاسو باندې بیا غږ دی چې په پردو بانکونو کې پیسې مه ذخیره کوئ راشئ خپل وطن ته دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ. اوس الحمدلله بهترینه فضا دې ته جوړه شوې ده چې تاسو دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ. بهترینه فضا دې ته جوړه شوې ده چې غرونو ته او ځنګلونو ته او دښتو ته او کلو ته ولسوالو ته ټولو ته سفر وکړو ځکه چې دلته الحمدلله امنیت دی امن دی. نو کولی شئ چې دلته راشئ سرمایه‌ګذاري وکړئ هم به دا خپل د وطن دا خړې دښتې شنې شي هم به یو څو ځوانان نه سره په کار شي. نو راځئ د دې پټي والا سره خبرې کوو چې دلته څومره شفتالان کرلي دي نتیجه یې ښه ده که ښه نه ده او د سره خبرې کوو. مننه. ښه نو د باغ مالک را سره ولاړ دی او د څېرې نه خو ډېر خوشحاله معلومېږي ماشاءالله. تاسو ته ښه راغلاست وایو. ډېره مننه. څو بوټي دي کرلي زموږ خو دا تقریبا چې 300 بوټي دي 300 بوټي دي کرلي دي او بس الحمدلله تاسو یې نه تر څو دغسې میوه یې کړې ماشاءالله میوه خو ډېره درنه میوه کړې ده لښتې راکږي کړي دي ټولې او ماشاءالله هم ورسره ویلی چې کوم باد طوفان راشي چې دا خلک راغلي او لیدونکي هم چې ګوري باید ماشاءالله ووایي خوشبختانه چې ډېر ښه ده. د دې نه مخکې چې دا شفتالان ته وکړي په دې ځمکو کې څه کرکیله کوله په دې کې موږ د پخوا نه هم دا غنم به هم کرل جوار به هم کرل پنبه به هم کرله خو دغومره عاید او دغومره حاصل چې شفتالان یې کوي یا یې بله میوه یې کوي نو بل دغو شی غنم خو دې پکې اوس هم کرلي دي غنم یې پکې اوس هم کرلي. ته باور وکړه چې د دې یو بوټي جواب به انشاءالله یا د 2 بوټو جواب به ونه شي ویلی په دې خاطر چې دا خو یو خو دا چې دا بوټي شول پکې دویمه دا خبره شوله چې د دې میوه دغه هر وخت چې د بازار لري دغه هر وخت چې ورسېږي ثمر ته نو د غنمو نه عاید ډېر دی. ښه لکه هدف دا دی چې دا غنم خو تا په خام کرل اوس هم پکې شوي او تر څنګ دغه د الحمدلله دواړه یعنې نورو زمیندارانو ته دا پیغام دی چې تاسو که میوه کرئ هم به درته میوه کوي او هم به درته فصل کوي غنم کوي شفتله کوي هر هغه شی چې قد لوړي مثلا جوار شول دا به پکې نه کاري. مثلا موږ ته چې کوم تاسو غوندې خلک راځي دوی وایي نو موږ پکې هغه د غنم هم کرو الحمدلله غنم هم کوي شفتله هم کوي او د دې نه بغیر ښه اوس رانه دا وایه غنم خو دې په خپل
بل ځای پاتې دي پخوا د غنم کرل اوس هم کرې څه مشکل نشته دی شفتالان دغه 300 بوټي دنه په 100 روپۍ باندې تقریبا چې داسې ووایه چې د بوټي په سر باندې که موږ داسې ووایو چې 100 روپۍ باندې کمزوري دي نو ته به یې ونه منې نو تقریبا 3 لکه روپۍ جوړوي 3 لکه افغانۍ جوړوي هسې که دا 3 لکه افغانۍ صبر وکړه دا 3 لکه افغانۍ کلدارو ته واړو که نه زمونږ ډېری خلک چې دي بیا خوازي وایي دلته کار نشته دی او هغلته پراته ګاونډ کې پراته که نه نو په 4000 کې زر نه 12 لکه جوړېږي ښه 300 ضرب یویز لسیز سلیز زریز 4000 12 لکه مړه د خدای بندګانو 12 لکه افغانۍ خو چې تاسو 15 کاله کار مو کوئ خو یې نه شئ ګټلی راشئ دلته یو کال شفتالان وکړئ په دې خپل وطن کې الحمدلله دومره عاید دی عاید دی دا د سره کمې موسسي حکومت کړی دی که په خپل دا بوټي چې د اول نه چې و دغه د موږ ته یو مؤسسه وه د سیباټ په نوم باندې چې هغوی راکړي وو بیا دغه تحولات چې رامنځته شول د هغوی د وروسته پورې موږ ته نه د کومه دوایي نه کوم باسخاص یا کومه پوښتنه هېڅ شی نه دی شوی نو که زه تا ته ووایم چې دغه بوټي بعضې چې کوم کمزوري درته ښکارېږي دا د دوایي د وجې نه پاتې شول چې موږ ورته رسیدګي نه شو کولی اقتصاد مو ضعیفه دی هغه وخت کې د دې پیسې نه چې موږ دې ته دوایي ورسوو یا مثلا هغه شی څه رقم لازمه ده د دې ساتنه وکړو د دې څارنه وکړو د دې پالنه وکړو نو دا موږ نه شو کړلی نو ځکه دغه ضعیف هم راغلی د دې ضعیفه سره سره هم الحمدلله دا دغومره پیسې کوي چې زموږ یو څه پې لاړې تېرېږي بالکل که د بل چا د مزدورۍ نه د هغې نه پې خلاص د دې نه خلاصې چې بهر ملکونو د قاچاقي لارو مزل وکړي بالکل انشاءالله او هلته صیبه یا خدای مکړه چېرته کوم سمندر کې غرق شوی نو مطلب دا دلته رسات تېر دی بالکل د الله نه راضي یعنې شپې کولی شي الحمدلله بالکل داسې کار وکړه چې دا د ټلیفون نمبر دې راسره شریک کړه په ویډیو کې کیدای شي یو بل ورور وغواړي چې زه باغ جوړوم تا نه مشوره وغواړي 0 واویا بیا واویا بیا 43 بیا 0 ښه نو دا نمبر به زه په سکرین باندې شریک کړم که څوک غواړي چې تاسو باغ جوړ کړئ کور مو دا ځوانم په خدمت کې دی انشاءالله تعالی او دا د شفتالانو حاصلات کې راځي راسره وګورئ مننه نو په ټولو هغو هېوادوالو مو غږ دی چې په وطن کې اوسېږئ او ځمکه هم لري هر څه لري نو یو بوټی به کې وکره مونږ خو هر کال چغې وو چې یو بوټی د ځان دپاره وکړئ یو د وطن دپاره وکړئ چې مثال خبره چې بل شی کاري خو د میوهدار بوټی وکره حفاظت یې وکړه هم ورنه میوه وخوري هم دغه پټی تا ته فصل هم کوي او دغه میوه هم خرڅولی شي ډېره مننه چې نظر دې شریک کړ ډېره مننه چې دا د بارودو اور وختلې زموږ خوارې ځمکې غلبه نه کوي خو تخم یې د بنګ کړی دی خو زه یم چې دغه د بنګو تخم اوس ختم دی اوس پکې الحمدلله داسې شفتالان ولاړ دي بالکل ښکلي شفتالان ډېر زیات او معنا دا که مړه خو بس خاوره الله راکړې ده الله راکړې ده خو او دماغ غواړي ډېره زیاته مننه که دا ویډیو خوښه شوي دا شیر کړئ چې تر څو نور خلکو ته ورسېږي او هغه هم تشویق شي باغونه جوړ کړي ډېره مننه راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پزړو کې مو کرل د جانان افغانستان پزړو کې مو کرل د جانان افغانستان 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 چې کله د هم څوک راته نوم واخلي د زړه سره چې کله د هم څوک راته نوم واخلي د زړه سره زه سم ورسره چیغې کړم قربان افغانستان زه سم ورسره چیغې کړم قربان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پزړو کې مو کرل د جانان افغانستان پزړو کې مو کرل د جانان افغانستان 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 هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا پتړ مو اوخ کول منځم ګران افغانستان پتړ مو اوخ کول منځم ګران افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پزړو کې